نن د تلې میاشتې په 29مه په میدان وردګ ولایت کې د راتلونکي 14 لمریز کال لپاره د انکشافي پروژو پلاني غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د میدان وردګ ولایت والي عبدالرحمن طارق، مرستیال والی انجینر تاج محمد عمري، د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهري، د ولسوالۍ استاذ او سکټوري ریاستو رئیسانو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې والي طارق د ښه راغلاست ترڅنګ د تیر او راتلونکي انکشافي پروژو په اړه له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. نوموړي زیاته کړه چې په راتلونکي 14 لمریز کال کې له 145 پیشنهاد شوي پروژو څخه د ملي بودیجې د کمښت له امله به 114 پروژې په پلان کې شامل شي. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم په دې ولایت کې یو شمېر پروژې چې تعداد یې 518 پروژو ته رسیږي او په دې کې وړې پروژې، منځنۍ پروژې او غټې پروژې شامل دي. دا پروژې تر کار لاندې دي. د ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 88 پروژې تکمیل شوي دي چې په هغو کې مکتبونه، د اوبو رسونې پروژې او نور یو لړ پروژې شامل دي. موږ د راتلونکي کال لپاره یو عمومي غوښتنه کړې وه او په هغه کې 145 پروژې پیشنهاد شوي وې چې دغه پروژو څخه او 114 پروژې په پلان کې شامل شوي دي او دغه پروژې د منظورۍ په موخه مرکز ته تللي دي. اما زه په دې باور یم چې د دې پروژو قیمت 1.7 میلیارده، یعنی څه کم 300 لکه کم 2 میلیارده افغانۍ کیږي چې ممکن د بودیجوي محدودیتونو له کبله موږ ونه کولی شو د دغو ټولو پروژو منظوري ترلاسه کړو. بلخو مرستیال والی عمري وویل ښه حکومت ولي هغه ده چې په تصمیم کې ولسونه شریک کړي. هغه وویل له دغه 114 پروژو څخه باید هغه پروژې انتخاب شي چې ولس ورته اشد ضرورت لري. د ولسوالۍ په ساحه ته کومې پروژې چې په پلان کې منظوري شوي دي چې تاسو وګورئ، هغه پروژې چې تاسو په وګ کې کوم هغه ډېرې ضروري پروژې چې د انتخاب کړئ هغه په بیرته د تاسو نه ټیلیږي، یعنی کاري ګروپونه به جوړېږي د ولسوالۍ په سطح پروژې د انتخاب لپاره بیرته د تاسو نه هم وټولیو. هماغه پروژې نه به موږ یو توحیدي پلان جوړوو چې موږ په مرکز کې لکه چې والي صاحب ورته اشاره وکړه چې موږ په مرکز کې هغه فشار وارد کړو تر څو هغه پروژې چې تاسو په خپله تاسو انتخاب کړي دي ولسونه انتخابي وي او د تاسو غوښتنې دي هغه حتما د 1400 کال په پلان کې ورته بودیجه منظوره شي او هغه تطبیق شي په ولسونو کې. همدارنګه د سکټوري ریاستو رئیسانو د تیر کال د ترسره شوي انکشافي پروژو په اړه د غونډې له برخوالو سره معلومات شریک کړل. د غونډې په پای کې د ولسوالیو استازو د خپلو ولسوالیو لپاره له ټاکل شویو پروژو څخه هغه پروژې انتخاب کړي چې خلک ورته ډیر ضرورت لري. رفیع الله همت، واک ټلویزیون، میدان ښار.